نوح هراري کتاب دا د 20مې صدۍ 20 کم لیسن چې ورکړي دي موږ تېره پارټۍ په ډسټربولو خرابولو کې د سوشل میډیا د غلط استعمال یو مین فیکټر دا هم وي نور فیکټرز هم وو مین فیکټرز یې دا هم وو چې هر سړی له ځانه څخه دغه جوړ کړی دی راکوزېدی به دغه به کاوی که نه زکربرګ ناست دی له ده سره د خدای مزدوران کار کوي دا پیسې ګرد ته روانې دي چې یو سړی دون امیر سي دا نور خو به ګرد غریبان کړي دا وخت مات خو ډېر زیات احساس وسوی چې دا ابي پانې ځای مړ کړي ناشناز یې مړ کړي شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه یم رفیع الله پښتون نن زموږ موضوع د سکالو ده هغه دا ده چې د یوال نوح هراري کتاب دا د 20مې صدۍ 20 کم لیسن چې ورکړي دي او پر دې باندې موږ خبره کوو هیله لرم چې تاسو به دغه سکالو دغه موضوع به ستاسو لپاره ګټوره ثابته شي په تېره ویډیو کې موږ دا خبره وکړه چې درې انقلاب چې دي د ذکر کړي دي یو دا انقلاب دی چې اوله وار چې انسانان یو رنګه وو انسانان او حیوانان ټول کوم مخلوقات چې وو هغه یو رنګه وو بیا انسانان چې وو کوګنیټیو ریولوشن ته لاړو کوګنیټیو ریولوشن دا دی چې انسانان راولاړ سو دغه ته لاړو هغه سوچ سمجھ پیدا کړي او د سوچ سمجھ بعد دوی یو له بل سره کوارډینیشن جوړ کړي کوارډینیشن دا دی چې مثال کې روډ یې جوړ کړي سکول یې جوړ کړي کتاب یې جوړ کړي دا ټول د کتابونو سټډي مطالعه وکړي یو له بل سره دوی تړون پیدا کړي دوی سي تړون پیدا کړي د دې تړون وجه دا وه چې دوی کوارډینیشن پیدا کړي او دغه کوارډینیشن مدد تعاون چې دی کومک چې دی یو له بل سره دا کومک چې دی دوی یو له بل سره وتړل دوی تر دا نور کم مخلوقات چې دی په دا ټولنه کې نور خلکو تر هغه یې بهتره کوي دا دی دا خبره چې ده دا 80,000 کاله مخکې دا مجلس روان و بیا دا 80,000 کاله بعد دوی وایي 50,000 کاله بعد بیا چې وایو دغه ریولوشن راغلی اګریکلچر ریولوشن انسانان راولاړ سو غنم جمع کولی شروع کړو غنم د کرو کروندای شروع کړه د کرو کروندې سره دلته سرمایه‌دارانه سیستم کپیټلیست سیستم هم راغلی کپیټلیست سیستم سرمایه‌دارانه سیستم ساده خبره کوو چې یعنی پرایویټ پراپرټیز ده هغه زیاتېدل شروع کړي صحیح سو د یو سړي غته زیاتې دغه دا چې دی دا زیات سوی دا دغه چې په دا کې چینج راغلی په دا کې انسانان ډېر زیاته ترقي وکړه او بیا دوی اوس خبره کوي چې 500 کاله بعد مخکې دغه راغلی انقلاب هغه ته دی دغه یا اډوانسمنټ ټکنالوژي د انډسټریل ریولوشن یعنی دغه چې د ټکنالوژي څومره زیاته ترقي وکړه دا ټکنالوژي ترقي وکړه له دې سره تاوانونه بیان کړي دي دا د انسانیت لپاره دا څونې تاواني شیان دي او د دې حل کولو لپاره که انسانان یو له بل سره کومک نه وکړي قومونه ریاستونه امپایرز که یو له بل سره کومک نه وکړي دا ډېر د خطرې خواته ځي لکه دوی اوله خبره څه کوي دوی وایي چې اوله وار چې و انسانانو کار چې وایي د سوچ کار انسانانو کوي ډیټا سیو کول سبق یې وایي شیان یې ویل دا کوګنیټیو ریولوشن کوګنیټیو مینز د انګریزي لفظ دی د پیډاګوجي او د ایجوکیشن سره تړلی دی هغه دا معنا ده چې دوی د هغه شیان په خپله کول صحیح سو هر شی خپله زده کوي وایي کمپیوټر راغلی ډیټا راغلی چې څومره ډیټا ورچې دی هغه سیو کولی شي څومره ډېره ډیټا انسان خو دلته ریپلیس شوی د انسان کوګنیټیو دغه چې دی هغه لاړې بله خبره دا کوي انسانانو فزیکل کار کوي فزیکل کار کوي بیلچا یې کوله ټکټر یې دغه کوي کارو کرونده کې کار کوي د هغه جدید شکلونه راغلل یعنې تاسو وګورئ د هغه کومه چمچۍ چې ده دا په یوه ګانټه کې د 3,000 کسان کار کولی شي دا هلته انسان ریپلیس شي دا خو د 3 ریولوشنز بیان کړي دي بله وار دوی وایي اډوانسمنټ چې راغلی 500 کاله مخکې ټکنالوژي چې راغله مخکې راغله زوړ شکل یې وایي سوکه جدیده شوه صحیح سو او اوس په 20مه صدۍ کې چې دا کوم انقلاب راغلی دا صنعتي انقلاب چې راغلی دا صنعتي انقلاب له ځان سره ډېر شیان راغلو هغه چیچ راغلی له دې سره ای آی راغلی ای آی څرنګه راغلی ای آی دا دی چې ته کوم شی ورکړی دی هغه کوي اوس فزیکل کار چې دی فزیکل کار دی وایي کوګنیټیو هغه ریپلیس کوي فزیکل کار چې دی هغه چې دی دغه درکوي روبوټ درکوي روبوټ اوس په ډېر لنډ وخت کې دی داسې دی دغه کوي نو د انسان حیثیت چې دی ختم شوی او د انسان حیثیت ختم شوی ارټیفیشل انټیلیجنس دی انسان ریپلیس کوي که نه ریپلیس کوي اوس دی راځي 19مې صدۍ ته یو د 20مې صدۍ یو چپټر وکړي اوله خبره دا ده چې خلک باید چې د قوم د سیاست خبره وکړي د قوم دا خبره وکړي لیکن که داسې شیان د ټکنالوژي د وجې لکه اوس کلورو ګیس دی دا راولاړېږي دا اوزون لیر چې دی دا برباد کوي دا اوزون لیر چې برباد کوي اوس دا د بربادۍ وجه دا ده چې انسانان ګرد سره یو نیسي دا کیسه نشي ختمولی که 2 ټمپریچره دوی وایي نوال هراري وایي که دا ټمپریچر 2% نور بړاو شوی کېدای شي انسانان ژوند نه وکړي دا اونکولوژیست د کینسر په قاضي نو اوس دی په قومونو کې په قومو کې په دې بنیاد په قومو کې ما پرېوځوي که د نړۍ د نیچر لپاره نیچر بچاوږي قومونه باید چې یو شي په نفرت کې سره پیلاو یک فیک نیوز
فیک نیوز به دومره زیات سي چې انسان به دا کول مشکل کې چې یاره صحیح خبره کومه ده که ناوړه خبره کومه ده. لکه اوس تاسو په دا موجوده وخت کې ماته خو ډېر زیات احساس وسوی چې دا ابي پانیزه یې مړ کړي، ناشناز یې مړ کړي. زه خو ولکه په دې پوهېدم چې رښتیا خبره کومه ده دروغ خبره کومه ده. آیا ابي پانیزه یې مړ دی ما شعر، لیکن ماته دا نه و. دوی وایي چې رښتیا اصلي معلومات چې دی، اصلي معلومات به څه چم کوې، په اصلي معلومات کې به دا راولاړه چې دغه به کوې اورجنل، دغه به کوې شی به کوې چیز به کوې اورجنل معلومات دغه نه میلاوږي. اصلي معلومات چې دی هغه به د ښکوې پلان کار کوې. ټیک شو. مین ریزن یې دا دی. بل دا وایي د فیکس نیوز به دونه زیات چې هغه به، او بل خبره ده د ګلوبل وارمینګ دا چې دی دا پلورو برومو کوم ګیسیس دي دا فلورو کاربنز دا چې دی دا کیمستري والا ډېر پر دغه کېږي. دا ګیسیس چې دي دا د مثال کې اوس لکه دا شمشیان استعمالوو، اے سی استعمالوو، فریج استعمالوو، دا استریان چې استعمالوي دا چې دی دا اوزون یې ډسټرب کوي، دا فطرت پیدا کړی دی. نو بله خبره دا ده دوی وایي انون فیکټس معلومات به سم نه وي، معلومات به ډېر ناوړه دي. لہذا د سوم معلومات لپاره به ته ډېر پام کوې، د سوم معلومات لپاره به ته ډېر احتیاط کوې. نو ته به ځای له ځانه صفر چاپس به منډه نه وایي. سوشل انایکوالټي به سره زیاته سي، هغه به په دې زیاته سي، ټولنیز نابرابري به ډېره زیاته سي. د هغه مین وجه دا ده چې اوس دا ایلون ماسک دی دا دغه د یو بل کوم د فیسبوک باندې چې دی د دې نوم چې دی مارک زکربرګ ناست دی، له ده سره د خدای مزدوران کار کوي، دا پیسې ګرته تر روانې دي. چې یو سړی دون امیر سي دا نور خو به ګرد غریبان کېږي. هر سړی خو به دون نورمن نه وي، هر سړی خو به د کوم چې دي صلاحیت لري یا بریا لري هغه صلاحیت خو به په ما کې نه وي. نو دا چې دی ډېر تاواني. بله دوی وایي چې ډیموکراسي او پولیټکس دی هغه به ډېر کمزوري سي، هغه به سینټرډ نه وي. تنظیمونه هغه وخت مضبوط وي چې سینټرډ وي. اوس دلته یار سړی په فیسبوک پوسټ کوي. زموږ تېره پارټۍ په ډسټربولو خرابولو کې د سوشل میډیا د غلط استعمال یو مین فیکټر دا هم وي. نور فیکټرز هم وو، مین فیکټرز یې دا هم وي چې هر سړی له ځانه څخه دغه جوړ کړی و، راغورځېدی به دغه به کاوی که نه. نو هغه مین وجه دا ده چې مین ریزن یې دا دغه کاوی. او بل مطلب ساینس او دین چې دی دا به ډېر له ټکراو سره مخامخ شي. هغه به څرنګه ساینس وایي چې دا هغسې دی انسان له یوني سلولره جوړ دی، او مذهبونه چې دي د انسان د جوړښت په حواله خپل نظر ورکوي. دا نظرونه چې خلک سره کوي دا به الریډي ټکراو ته ځي، او دا به ډېر خطرناکه ټکراو وي. بله خبره دا د ټیرریزم ادارې چې دي، اسټبلیشمنټس دي، عالمي اسټبلیشمنټس دي، مقامي او د نن اسټبلیشمنټس دي، دا خلک راولاړېږي دا ټیرریزم پروموټ کوي د خپل طاقت لپاره، د خپل اثر سوخت لپاره. دوی به دا راولاړېږي هلې دا شي چې دا چې یو د بل سره دا د ویپنس دي، دا ضروري نه دي تا د شتګرد مړ کوي. دا تار چې دی دا تار چې کاټ نه کوي، دا تاسو ویپنز ورکوي، اسلحه ورکوي، شلټر ورکوي، ځای ورکوي، دا کوم ساتي چې دا چې کاټ نه کوي دا نه ختم کېږي. او ایجوکیشن سیستم چې دی دا ایجوکیشن سیستم به نه وي چې ټیچر ولاړ دی بس ورته یایي مطالعه پاکستان ورته یایي ورایه چې یو دغه انسان هغه وایي تخلیقي تنقیدي شعور به راسي. د سټوډنټ لپاره به خالي ټیچر سورس نه وي، پخوا خالي ټیچر سورس وي، اوس به یو کروڑ سورس وي. د ده لپاره به چیټ جی پی ټي وي، د ده لپاره به ای آی وي، د ده لپاره به یوټیوب وي، د ده لپاره به ګوګل وي. ته به د دې دنیا سره ځان جدید کوې. طالب علمان لوستونکي به له دې سره جدید کوې که د جدیده نه کړو دا روان دي خطرې ته، او کلچر خطرې ته روان دي. بل پوینټ دا دی چې کلتور چې دی هغه به ډېر خطرې ته ځي. بس که هر چا څو نعمت کاوی دا موږ یایو خپله ژبه یایاستوي. پر یوټیوب باندې مثال کې پر خپل ژبه ګایاږو، پر فیسبوک خپله ژبه لیکوي، نو به ستا کلچر ژوندی وي. چې هر کلچر ډومیننټ کلچر راشي دا بل کلچر به ریپلیس کوي. انګریزي راله پښتو به ځي، که اردو راله پښتو به ځي، که د ویسټرنایزډ ماډرن کلچر د اسلام یاد کلچر دی که هغه اپلایډ شوي ستا خپل کوم د پیداوار چې دی هغه به له منځه ځي. ته خپل پیداوار کوې، هغه خپل پیداوار. دلته انډسټریل ریولوشن راغلی دی، په موږ کې د اوس انډسټري شته نه. نو دغه بل ایتکس دی، ایتکس به ډېر برقراره مطلب خلک به برقراره ساتي. دوی وایي دا به برقرار نه ساتل کېږي. سره به نه ساتل کېږي. وروره یو سړی به په فیسبوک راسي، وروره یو قوم ته به شکنځا کوي. یو سړی به په فیسبوک راسي، یو غلطه پروپاګانډا به په تایپ شروع کړي چې وروره خدای مکه منظور چې راولاړ شوی دی، منظور دا کار غلط کړی دی. رفیع الله غو چې دی د دې د تحقیق د اخلاقیات هر حدود به کراسي. لکه موږ په ټولنه کې وینو نه به اخلاق ګوري، نه به کور ګوري، نه به ټولنه ګوري، نه به پښتونواله ګوري، نه به مذهب ته ګوري. نو دوی تاسو کوشش کوي په دې ټیم کې به د خپل اخلاقیات د لاسه نه ورکوي، سولوشن هم ورشي. کمال یې بیا دا کړی دی. او سوله جګړه چې دا برقراره به ډېره ګرانه شي، جګړې به ډېرې زیاتې شي. د هغه مین ریزن تاسو وینئ
لبنان ویناستوي، فلسطین ویناستوي. مثال کې د ایران او د فلسطین کشف بګیر دی، د یوکرین او د رشیا کشف بګیر دی، بل د چین او ماسکو لاس ورکړی دی، امریکای هلته کوم پروکسي وار روان کړی دی، دا بیا بل ډسټربنس دی. او بله خبره دا د ټکنالوژي پرمختګ چې دی دا به د انسانانو خوبونه یوسي. اوس یو بیماري راوتلې ده انسومنیا، انسان خوب ورک شي. د ډیر زیات د موبایل ریز استعمالولو له وجې د انسان خوب ورک شي. دا چې دی دا روحاني سکون لپاره به ته واک کوې، دغه به کوې، یوګا به کوې، پریکټس به کوې، د خپل ذهني سکون لپاره به دغه کوې. او ډېر ځوانان داسې تاسو دا سایکالوجیست کوم ډاکټر ته سوال وکړي دا ډېر زیات کړی دی. او بل د خدای تصور په هکله باندې به سوالونه راپورته شي. په هغه وخت کې به خلک دغه شروع کړي، تنقید شروع کړي، دا به بیا د جګړو سبب وګرځي. دا خبره زه نه کوم، دا نوح حراري خبره کوي. او راتلونکې نړۍ چې ده دا کې به ډېر زیات تخلیق، تنقید، سوچ سمجھ هر شی دی دا دغه کول او دا په اساني. مثال کې که د آلاتو سره د دې وخت سره پر وخت باندې دغه آلات په ځای نه راوستو دا به ډېر زیات ستونزې او مسایل کاس کړي. نو ستاسو ډېره کور ودان که یو سوال دغه شته نو تاسو وکړئ، بیا به ډېر مجلس کور ودان ډېره مننه.